بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسې ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 14 درس ته په خیر راغلاست. په 14 درس کښې تاسو ته د انګریزي ژبې د زمانو څخه حاضره، بشپړه، جاري زمانه یا present perfect continuous tense لرو. وړاندې له دې چې د دې زمانې پر فارمولو او جملو وغږېږو، تاسې یو ځلې د دې زمانې پېژندنې او تفصیل ته رابولم. تفصیل په غور درسره واورئ، هلته چې ټول نقاط ذکر کیږي. کوم څه چې تاسې اورئ هغه درسره یادداشت کړئ او د ځان سره یې خوندي کړئ. present perfect continuous tense، حاضره، بشپړه، جاري زمانه، لري استمراري زمانه. Definition: The present perfect continuous tense talks about a situation or activity that started in the past and has been in progress until now. تعريف: حاضره بشپړه جاري زمانه د هغو حالتونو یا فعالیتونو لپاره کارول کیږي چې په تیر وخت کې پیل او تر اوسه دوام ولري. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي فعلونه دوه دي، لکه have been او has been، چې have been د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي، لکه they, we, you names. has been د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي، لکه he, she, it name. په دې زمانه کې د فعل جاري حالت استعمالیږي او همدارنګه په دې زمانه کې د وخت اصطلاحات هم کارول کیږي، لکه science of war، چې ساينس د معلوم، څرګند او ټاکلي وخت لپاره کارول کیږي. افور د نامعلوم، ناڅرګند او ناټاکلي وخت لپاره کارول کیږي. اوس هم راځو د دې زمانې فارمولو او جملو ته. present perfect continuous tense، حاضره بشپړه جاري زمانه. لومړی positive formula یا مثبته فارموله لرو. د هغه څخه وړاندې تاسو باید په دې وپوهیږئ چې د حاضري بشپړې جاري زمانې کارونه په دې بڼه باندې چې یو فعالیت او یو کړنه یا کار په تیر مهال کې پیل او تر اوسه پورې جریان ولري. نو ټول همدغه جملې مثالونه چې تاسو ته په پازیټیو، نیګیټیو، انټراګیټیو، نیګیټیو کې وړاندې کوو، ټول د همدغه تعریف او د همدې زمانې د پېژندنې پر اساس باندې معنا کیږي او همدغسې مخې ته ځو. لومړی پوزیټیو فرموله مثبته فرموله ده. مثبتې فرمولې پر جوړښت باندې داسې دی: سبجیکټ پلس ایچ وي. ایچ وي تاسو باید وپوهیږئ چې دا د هیلپینګ ورب، کومکي یا مرستندویه فعل څخه هدف دی. د دې زمانې دوه مرستندویه کومکي فعلونه دي، لکه څرنګه چې تاسې په تفصیل کې واورېدل او ومولیدل، لکه have been او has been. have been د جمع فاعلونو لپاره استعمالیږي او چې شمېر یې د یوه څخه زیات وي، لکه they, we, you names نومونه. او has been د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي چې هغه شمېر یې یو وي، لکه he, she, it name. هر نوم چې وي، که هغه د ځای وي، د شخص وي، د شي وي، خو چې نوم وي. او د هغه څخه وروسته په دې زمانې کښې د ورب یا فعل سره جرند حالت یا آینجي حالت چې د یو کړنې یا فعالیت جاریوالی یا دوامدارتوب وښیي په هغه مهال او په هغه ځانګړي وخت کښې. او د هغه څخه وروسته ابجکټ د جملې دی، چې دا هم په نورو زمانو کې مړه تاسې استفاده کوئ او راتله استعمالېدئ. د هغه څخه وروسته ساینس او فور دی. ساینس او فور هلته په پېژندنې کې تاسې وویله چې ساینس د معلومو او څرګندو فعالیتونو لپاره کارول کیږي. که چیرې د یوې کړنې وخت معلوم وي، زمان یې معلوم وي، د هغه لپاره بیا تاسې کولی شئ چې د ساینس څخه استفاده وکړئ. او که چیرې د یوې کړنې فعالیت او د شروع کېدو وخت او مهال یې نه وي معلوم، یعنې کړنې وخت او مهال فعالیتونه ناڅرګند وي، د هغه لپاره بیا تاسې کولی شئ چې په جملې کښې د فور څخه استفاده وکړئ. اوس راځو لاندې د پوزیټیو فارمولې مثالونه دي چې پر دې مثالونو باندې درته غږېږم. لومړی مثال:
He has been learning English since 2018. He has been learning English since 2018. دی د 2018 کال راهیسې انګریزي زده کوي. دی د 2018 کال راهیسې